جانانا که راځې نو ته راځه د شر نه مخکې جانانا که راځې نو ته راځه د شر نه مخکې رڼا به درله راوړمه د روڼ سحر نه مخکې او د دغه د کائنات د ابتدا تاریخ به څه وي د دغه د کائنات د ابتدا تاریخ به څه وي هېڅ نه و پیدا اشنا د ستا بشر نه مخکې او په دغه مات منګي پسې به ځمه خو ترکمې هایون صاحب په دغه مات منګي پسې به ځمه خو ترکمې دنیا خو نور نشته د دبر ګودر نه مخکې او په دې پسې جنت دی خو جنت پسې به څه وي هغه مرکه ریکارډ کوم ستاسو دپاره عزیر هوین یم یو ځل بیا د هوین ویب ټي وي د شیشې نه مینوالو غوښتل مې چې محبوب جان له لاړ شم او تاسو سره مخاطب کړم نو محبوب جانه مینوالو سره دوا سلام وکړه ژوند څنګه تېرېږي خیون صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه چې ټایم وباسو مرکه ریکارډ کوئ ژوند ډېر ښه تېرېږي د الله پاک شکر دی که څوک تپوس که چېرته څوک تپوس وکړي چې ژوند څنګه تېرېږي زما رنګ جوړ شي د خیبت نه ورته داسې ووایم چې د خدای شکر دی ژوند ښه دی په مزو تېرېږي خو زما زړه رنګ به له خلکو له خندا ورشي ډېره زیاته ډېر ښه ډېر ښه محبوب جانه د ډېرو مینوالو په غوښتنه ستاسو کلامونه خو موږ سره پراته وو په یوټیوب باندې او فیسبوک باندې مینوالو ډېر زیات خوښ کړي دي د ډېرو مینوالو په غوښتنه چې محبوب نه نور کلامونه ریکارډ کړه نه وي بس مینوالو ته بس زه به ورته نوې یو غزل ورته سره شریک کړم چې جانانا که راځې نو ته راځه د شر نه مخکې جانانا که راځې نو ته راځه د شر نه مخکې رڼا به درله راوړمه د روڼ سحر نه مخکې او د دغه د کائنات د ابتدا تاریخ به څه وي د دغه د کائنات د ابتدا تاریخ به څه وي هېڅ نه و پیدا اشنا د ستا بشر نه مخکې او په دغه مات منګي پسې به ځمه خو ترکمې هایون صاحب په دغه مات منګي پسې به ځمه خو ترکمې دنیا خو نور نشته د دبر ګودر نه مخکې او په دې پسې جنت دی خو جنت پسې به څه وي په دې پسې جنت ته خو جنت پسې به څه وي ملا څه راته ووایه د دې سفر نه مخکې یو ټال او بله بیره راته یاد دي محبوب جانه محبوبه ماشومتوب نشته د دې منظر نه مخکې ډېر ښه محبوبه په یو کلام د پرېږدم نه بچیه څه به وایې نور به څه شریکې بس یو نظم درسره شریک وه ارشاد د پښتنو باره کې دی د پښتو ژبې باره کې دی که نه چې زما پښتو څه د کمال ژبه ده هم د جلال هم د جمال ژبه ده ما لوی الله پښتو کې وپېژندو ما مصطفی پښتو کې وپېژندو زه د قرآن په معنا ورسېدم زه د لوی شان په معنا ورسېدم ما دین اسلام پښتو کې وپېژندو ما لوی امام پښتو کې وپېژندو زه د هارون کیسه پښتو کې کوم هم د قارون کیسه پښتو کې کوم د اوداسه نیت په پښتو کې کوم د هر مانځه نیت په پښتو کې کوم ستا د کعبې صفت پښتو کې کوم د مدینې صفت پښتو کې کوم زه اهل بیت او ستا یاران پېژنم زه په پښتو کې د ایمان پېژنم زما پښتو د لوی غیرت ژبه ده زما پښتو د ننګ جرت ژبه ده دا د خوشحال احمدشاه ژبه ده د باچا خان د لوی بابا ژبه ده قسم په خدای چې دا درنه ژبه ده دا زما خپله پښتنه ژبه ده اغیار به وایي چې ترخه ژبه ده خو دا د شاتو نه خوږه ژبه ده چې د جرګو مرکو ژبه ده نو هغه ژبه د پښتو ژبه ده دا د مینې د جذبو ژبه ده د یوسف خان و شیربانو ژبه ده د محبت د سلسلو ژبه ده د آدم خان و درخانو ژبه ده دا که اغیار ورته اوس هر څه وایي دا خو حمزه بابا صفا ویلې زه به جنت ته د پښتو سره ځم زه به جنت ته